لیدونکو نیکې هیلې سلامونه مې ومنئ. الله پاک دې وکړي چې ټول د کامل صحت په لباس نغښتي وئ. نن په یوه ډېره مهمه موضوع خبرې کوو او هغه هم په زیاتره خلکو کې رامنځته کېږي. زیاتره خلک چې کله ډوډۍ خوراک وکړي نو دا شکایت کوي یا ګیله کوي چې زموږ معده یا خېټه باد نیسي یا پړسېږي یا درنېږي او دغه مشکل په زیاتره خلکو کې چې کله ډوډۍ خوري رامنځته کېږي او په ځینې وختونو کې بغیر د ډوډۍ چې ډوډۍ خوړلې وي دغه مشکل رامنځته کېږي او د اشخاصو د کسانو د خلکو خېټه درنېږي یو قسم وزن اخلي او پړسېږي. دا څو خاص وجې لري. یو مهمه وجه دا ده چې د هضمي سیستم یا د کولمو حرکات ډېر مخرش وي، زیات وي. بیا په دې وخت کې کله چې دغه مشکل رامنځته کېږي د خېټې باد زیاتېږي او ناروغ شکایت کوي. کله چې دوی بیا تشناب ته ځي او تخلیه صورت نیسي دوی د ښهوالي احساس کوي. بله مهمه وجه دا ده چې هضم سم نه وي. ځینې خلک چې کله د دوی هضمي سیستم د انزایمونو یا د ځینې موادو د معدې جوس د کمښت سره مخامخ وي، کله چې ډوډۍ دوی خوري نو د معدې د پړسوب څخه دوی ګیلمن وي او معده خېټه یې باد نیسي پړسېږي. او ځینې دا هم وایي چې څنګه ډوډۍ وخورم نو خېټه پړسېږي او تشناب ته ځم. دا هم د هضم د خرابۍ له امله رامنځته کېږي او صورت نیسي. بله وجه دا ده چې ځینې خلک لکه د شکر ناروغان یا ځینې نور ناروغان چې ځینې دواګانې استعمالوي هغه هم د دې مشکل باعث کېږي چې د خېټې پړسوب رامنځته کېږي، خېټه کې ګیس په اصطلاح جمع کېږي او خېټه درنېږي. بله وجه دا ده چې په ځینې وختونو کې د کولمو په داخل کې په وړو په غټو کولمو کې ځینې میکروبونه ځای نیسي لکه ژاردیا، لکه امیب یا نور میکروبونه چې د هغې د شتون له امله هم د خېټې پړسوب، باد او دغه مشکل په خلکو کې راڅرګندېږي. نو د هغه مهم عوامل دي چې په وجه یې د خېټې په داخل کې په معده کې په کولمو کې باد جمع کېږي او ناروغ تشناب ته زر زر مراجعه کوي او ورڅخه په تکلیف وي. نو څومره زر چې د خپل دغه مشکل غم خوړلی شی باید وخوړلی شي، ځکه که خدای مه کړه کوم جدي مشکل و یا د کولمو په عصبي سیستم کې ستونزه وه یا هم هضم خراب و او یا هم دا وه چې په کولمو کې کوم میکروبونو ځای لرلو نو هغې اړوند متخصص لخوا باید هغې ته معاینې اجرا شي تر څو دغه مشکل تشخیص شي او دغسې خلک د دغسې مشکلات څخه په امان کې پاتې شي. مننه.